بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست. تېره ورځ به په خیر تېره کړي. په تېر درس کې موږ تاسې ډاکټر صاحبانو په هایپر اډرینالیزم باندې خبرې کړې وې که نه؟ هایپر اډرینالیزم چې د هغې جملې څخه موږ تاسې کون سینډروم، کویشن سینډروم او بل چې و ډاکټر صاحبانو وایرالیزم. آفرین. وایرالیزم بل نوم یې چې و اډرینو جینیټل سینډروم. په دې باندې موږ تاسې خبرې کړې وې ډاکټر صاحبانو، پېژندلې مو او د هغوی پاتالوجي مو ویلې ونه. نن به د خیره موږ تاسې په هایپو اډرینالیزم باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. د اډرینل افرازات ما تاسې ته ویلي وو پرون چې خپل نارمل رینج لري. که تر نارمل رینج زیاتیږي هم ستونزه رامنځته کوي او که کمیږي هم ستونزه رامنځته کوي. هغه چې زیاتیږي هغوی ته موږ ته څه ویل؟ هایپر secretion of adrenal gland یا hyper adrenalism صحیح سو، یا hyper activity of adrenal gland. او اوس به په داسې حالتونو باندې خبرې کوو چې په دغو کې ډاکټر صاحبانو د adrenal gland افرازات کمیږي. په صورت عموم کې د adrenal gland افرازات چې کم سي او تاثیرات یې ژر لیدل کیږي، تر ټولو مهمې چې دي ډاکټر صاحبانو هغه څه دی؟ کارټیسول. یعنی کارټیسول چې کم سي تاثیرات یې ژر لیدل کیږي. او یا چې الډسټرون کم سي او یا خپله دا ګوناډز هغه سټیروید هارمون یا هم سکس هارمون چې د اډرینل ګلینډز په واسطه باندې ترشح کیږي ډاکټر صاحبانو، چې مثلا ټسټاسټرون هغه که چېرته کم سي هم تاثیرات یې لیدل کیږي. په خاص توګه سره په ښځو کې تاثیرات ډېر ژر لیدل کیږي. نو په دې اساس باندې هایپو اډرینالیزم کې عموما هغه افرازات شامل دي کوم چې د اډرینل کارټکس کې ترشح کیږي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. د اډرینل کارټکس افرازات کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو په دې خاطر کم سوي وي چې د پیچوټري ګلینډ څخه ACTH نه ترشح کیږي، یا په بل عبارت د پیچوټري ګلینډ په واسطه باندې چې کله اډرینل ګلینډ نسي تنبیه نو افرازات به یې طبعا کمیږي. یعنی ACTH چې کله کم سي، یعنې دا معنا چې کیدای شي پرایمري ستونزه په پیچوټري ګلینډ یا په هایپوتلامس کې وي، او یا کیدای شي چې خپله ستونزه په څه کې وي؟ په اډرینل ګلینډ کې وي. نو په دې اساس باندې ډاکټر صاحبانو هایپو اډرینالیزم موږ تاسې په مختلفو ګروپونو یا کلاسونو کې تقسیموو، چې په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو د اډرینو کارټیکو هایپوفنکشن یا د اډرینل د کارټکس هایپوفنکشن یا د وظایفو په کمښت کې موږ تاسې 3 کلینیکي حالتونه شاملوو ډاکټر صاحبانو. لومړی ته موږ تاسې پرایمري اډرینو کارټیکو انسفیشنسي وایو. پرایمري اډرینو کارټیکو انسفیشنسي ډاکټر صاحبانو هغه حالت ته وایي چې خپله په اډرینل ګلینډ کې ستونزه ده، په بله خوا کې ستونزه نشته. یعنې دا اډرینل ګلینډ دی ډاکټر صاحبانو، فرض کړئ د دې خپله په دغه قشر کې ستونزه دی ډاکټر صاحبانو، ستونزه خپله په اډرینل ګلینډ کې ده، چې په دې کې تقریبا 2 حالتونه بیا وروسته شاملیږي. زه بیا تاسو ته وروسته وایم. دې ته پرایمري اډرینل انسفیشنسي کې 2 حالتونه دي ډاکټر صاحبانو، چې یو اډرینل کرایسس دی او بل چې دی ډاکټر صاحبانو اډیسن ډیزیز. دا دواړه اکیوټ او کرونیک حالتونه دي چې انشاءالله وروسته به ورباندې خبرې وکړو. بل سیکنډري اډرینل یا اډرینو کارټیکو انسفیشنسي ده، چې په دې کې بیا ستونزه ډاکټر صاحبانو په چیش کې ده؟ په هایپوتلامس یا پیچوټري ګلینډ کې. کله چې اډرینل ګلینډ کې کومه ستونزه نه وي، سیکنډري ډول سره متاثره شوي، یعنې ACTH نشته یا کم. کله چې ACTH نه وي اډرینل ګلینډ نه تنبیه کېږي، موږ پرېږدو نه، او اډرینل ګلینډ چې نشي تنبیه نو معلومه خبره ده چې افرازات به نه لري. دغسې ده که یا؟ او دریم چې دی ډاکټر صاحبانو هایپو الډسټرنیزمز. هایپو الډسټرنیزم بیا په دغو دواړو پسې ممکن نه وي معلومه نه یې تړلي ډاکټر صاحبانو. کیدای شي چې د هایپو الډسټرنیزم تر ټولو غټه وجه د رینین کمښت وي او یا نورې ستونزې وي. نو په دې اساس دغه 3 سره حالتونه به موږ تاسې یو په بل پسې ووایو. د خیره صحیح سو. چې تر ټولو دلچسپه زموږ تاسې دپاره په دې ځای کې څه دی ډاکټر صاحبانو؟ پرایمري اډرینو انسفیشنسي، چې خپله په اډرینل ګلینډ کې یوه ستونزه یا پاتالوجي وي، او هغه پاتالوجي د دې سبب سوي ده چې په اډرینل ګلینډ کې هارمونونه نه جوړېږي، په خاص توګه سره کارټیسون ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. نو پرایمري اډرینو کارټیکل انسفیشنسي ډاکټر صاحبانو یا هم د هارمونونو کمښت معمولا ما درته ویل چې په 2 حالتونو کې څېړل کیږي. که چیرته داسې و چې د اډرینل د کارټکس د برخې افرازات په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو کارټیسون په ناڅاپي توګه سره کم سو اکیوټلی، صحیح سو، دې ته چې وایي اډرینل کرایسس.
دا یو ډېر اکیوټ هارټ سنډروم رامنځته کوي چې دې ته اډرینل کرایسس ورته وایو. او بل ډاکټر صاحبانو که چیرته په مزمن ډول سره قرار دغه د اډرینل کارټیکس هارمونونه په خاص توګه سره کارټیسون کم سو، بیا یوه بله ناروغي رامنځته کوي چې دې ته موږ څه وایو؟ اډیسن ډیزیز. نو اول به ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پر څه باندې خبرې وکړو؟ اډرینل کرایسس. ګورئ دا خبره بیا وایم، په صورت عموم کې اډرینل ګلینډ په دوه ډوله متاثره کیږي، پرایمري سیکنډري. پرایمري چې ستونزه خپله په اډرینل ګلینډ کې ده، سیکنډري چې ستونزه بل ځای ده او اډرینل ګلینډ څخه متاثره شوه. په پرایمري چې خپله په اډرینل ګلینډ کې دننه پاتالوجي یا ستونزه وي ډاکټر صاحبانو، اډرینل ګلینډ په دوه ډوله متاثره کیږي، په اکیوټ یا په کرونیک ډول سره. که په اکیوټ ډول سره دغه اډرینل ګلینډ متاثره سوه یعنی تخریب سوه، په اکیوټ ډول سره که د دې هارمونونه کم سو نو څه رامنځته کوي؟ یو کلینیکي حالت رامنځته کوي چې دې ته اډرینل کرایسس وایي یا کرایسس. او بل چې دی ډاکټر صاحبانو که په قراره توګه سره دغه اډرینل کارټیکس له منځه ولاړل، تخریب سو، نو بیا یوه بله ناروغي رامنځته کوي چې هغو ته موږ تاسې اډیسن ډیزیز وایو. صحیح ده؟ نو په ناڅاپي توګه سره مختلف داسې وجوهات شته چې په یو کې اډرینل ګلینډ تخریبیږي او په نتیجه کې افرازات کمیږي. په خاص توګه سره مثلا په هغه وخت کې چې یو انسان ته څه وسي ډاکټر صاحبانو؟ بایلیټرل اډرینولیکټومي وسي ورته ډاکټر صاحبانو. کله چې اډرینل ګلینډ د جراحي په واسطه باندې ایسته سي دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته اډرینولیکټومي وایي. نو که بایلیټرل اډرینولیکټومي یو چاته وسي د مختلفو ستونزو د تداوي دپاره، نو په هغه صورت کې مثلا په خاص توګه سره که د ځینې وخت د برست کینسر دپاره دا کیږي او یا هم د خپل د اډرینل ګلینډ د سرطانونو سره، اډرینل ګلینډ په سرطان باندې اخته ده، بایلیټرل دغه ورته کېږي، اډرینولیکټومي ورته کېږي. نو معلومه خبره ده چې وروسته به موږ تاسې پر څه باندې اخته سو؟ په اډرینل کرایسس باندې به اخته سو. د هارمونونه به یو دم ورک سي بیخي، په هغه وخت کې ډېر وو، اوس به څه سي؟ مطلق به ورک سي. بل سپټسیمیا. د سپټسیمیا په وخت کې موږ پوهېږو چې اډرینل ګلینډ خپل مستقیم دغه لري شریان ډېر په اسانه سره مایکروبز کولی شي چې تر دې پورې ځان ورسوي او د اډرینل ګلینډ انفلمیشن رامنځته کړي، او تر انفلمیشن وروسته کیدای شي چې موږ په اډرینل ګلینډ کې ګراس، هیموریج، نیکروس او یا هم هغه برخې تخریب وګورو په کومو برخو کې چې څه جوړېدل ډاکټر صاحبانو؟ هارمونونه. نو په ناڅاپه توګه سره چې د اډرینل ګلینډ نیکروس وکړي، له منځه ولاړ سي او هارمونونه یې کم سي، دغو کلینیک ته ډاکټر صاحبانو اکثره وخت موږ تاسې واټر هاوس فریډریکس سنډروم هم وایو ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ نو دا واټر هاوس فریډریکسن سنډروم چې دی ډاکټر صاحبانو، دا په هغه وخت کې رامنځته کیږي کله چې په ناڅاپي توګه سره د سپټسیمیا په وخت کې اډرینل ګلینډ بایلیټرلي دواړه څه وکړي؟ نیکروس وکړي، له منځه ولاړې سي. صحیح ده؟ او موږ پوهېږو په دغه صورت کې به هېڅ هارمونونه نه جوړېږي. دریم ډاکټر صاحبانو ریپیډ ویدرا اف سټیراید. د مختلفو ناروغیو دپاره موږ تاسې ځینې انسانانو ته سټیرایډونه ورکوو. که تاسې په یاد وي دا کرونا کې موږ سټیراید ورته کش کړي وو، های دوز باندې سټیراید ورکول. که دا سټیراید همدغسې روان وي په ناڅاپي توګه سره سټیراید ورباندې قطع کړي په ناروغ باندې، دی اکثره وخت په اډرینل کرایسس باندې اخته کېږي دا کسان. صحیح سو؟ نو بل ډاکټر صاحبانو بعضې وخت کېدای شي چې له هرې وجې څخه چې و ډاکټر صاحبانو یو انسان مخکې له مخکې ډاکټر صاحبانو په کرونیک انسفیشنسي باندې اخته و د اډرینل ګلینډ، او په دا کرونیک حالت کې یوه ناڅاپي مثلا یو انفلمیشن، یو ناڅاپي یوه پیښه پکې واقع شي، معلومه خبره ده چې په کرونیک حالت هم بیا چېش ته ځي؟ کرایسس ته ځي. په کرونیک انسفیشنسي کې اکثره وخت اډرینل ګلینډ افرازات لري خو لږ وي، کم سوي وي، په اډیسن لکه په اډیسن ډیزیز کې چې ورسره رامنځته کېږي، او په کرایسس کې بیا مناڅاپي توګه سره له منځه ځي، بیخي ورک کېږي. صحیح ده؟ نو که چېرته یو څوک په کرونیک انسفیشنسي اخته وي او په دا کرونیک انسفیشنسي یعنې په دا کمښت کې یو ناڅاپه یو بل سټرس واقع شي، یو بل انجري پکې واقع شي، طبعا به په دغه وخت کې هم څه رامنځته کېږي؟ اډرینل کرایسس به رامنځته کېږي. د کلینیک له نظره ډاکټر صاحبانو اډرینل کرایسس د دوو ستونزو څخه رامنځته کېږي د پاتالوجي له نظره. دا چې په اډرینل ګلینډ کې تر ټولو مهم هارمونونه چې دي منرالو کارټیکایډ او ګلوکو کارټیکایډ دي، نو معلومه خبره ده چې په دغه ستونزه کې مثلا په دغه ساحه کې چې یو ناڅاپه انفلمیشن یا نیکروس واقع کېږي، نو همدغه دواړه به له منځه ځي که نه؟
کله چې مثلا منرالو کارټیکاید نه وي او یا هم ګلوکو کارټیکاید نه وي نو معلومه خبره ده چې مربوطه ستونزې به رامنځته سي یا مربوطه کلینیک به رامنځته سي. مثلا که چیرته منرالو کارټیکاید نه وي ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره لکه مثلا الډوسترون ډیفیشنسي نو معلومه خبره ده چې سالټ ډیفیشنسي به رامنځته سي یعنې سوډیم به دومره بیا په وینه کې نه ساتل کېږي. په نتیجه کې به موږ پوهېږو پر څه شي باندې اخته سو ډاکټر صاحبانو دي په خاصه توګه سره د سوډیم کمښت په وینه کې د هایپر کلیمیا په مقابل کې دغه زیاتېږي ډاکټر صاحبانو پوتاشیم زیاتېږي او پایله به څه وي ډاکټر صاحبانو ډیهایډریشن. دا کسان به سره کوي ډیهایډریټ به وي میکانیزم یې همدغه ده. بل ډاکټر صاحبانو ګلوکو کارټیکاید په خاص توګه سره کارټیسول چې کله نه وي چې کارټیسول نه وي ډاکټر صاحبانو عموما دغه چې وي ډاکټر صاحبانو کارټیسول کمښت د انسولین دپاره سنسټیویټي ډېره زیاتوي. دا په یاد لرئ. په دې خاطر خو موږ ویلی چې سټیراید چې دي په هغه کې چې دي په شکر ناروغانو کې کانټرا انډیکیټډ دي ځکه چې سټیراید ورته ورکوو د انسولین په مقابل کې دغه کمیږي ډاکټر صاحبانو سنسټیویټي کمیږي او برعکس چې سټیراید کمیږي سنسټیویټي زیاتیږي نو انسولین ډیر تیز کار کوي. که چیرته کارټیسول تر نارمل حد کښته سي انسولین به 2 چنده زیات کار شروع کړي په نتیجه کې به موږ تاسې د وینې ګلوکوز کم سي که یا کمیږي که نه ځکه سنسټیویټي په مقابل کمیږي نو پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو هایپوګلیسیمیا حتی شاک کیدای سي په اډرینل کریسس کې ناروغان لزه په لزه باندې هایپوګلیسیمیک شاک ته ولاړ سي. ګوري د دې ترڅنګ دا کسان زیات استفراقات هم لري. دا دواړه اعراض چې وو د څه شي وو ډاکټر صاحبانو د منرالو کارټیکاید او د ګلوکو کارټیکاید د ډیفیشنسي له وجې وو چې په اډرینل کریسس کې رامنځته کېدل. صحیح سو.